لالا ما څه نه دي کړي. دا داسې چلو کو خپل ورور دې ویشتو. ریحانه پاڅه، ریحانه ما غلطي وکړه، پاڅه ریحانه. بابي لږ اوبه راوړه، تږی شوی یم. بابي دا څه کې؟ څه چل کړی وی خو لاس مې در سره میلاو کړو، په لاس باندې خو مینه سیوا کېږي. بابي ته زما مشر ورندار یې او ته دا چل کې؟ ټیک ده ورندار دې یم خو ته زما خوښ یې، که تا ته پته نشته چې ستا ورور زما څومره بدي شي. زه خو صرف ستا دپاره په دې کور کې ټیم تېروم. ټیک ده زما ورندار یې خو ته داسې خبرې کوې. په کار دا وه ته ماته ښه نصیحت کولې، په غلطو لارو دې نه راړېلې او ته ماته داسې خبرې کوې. نور نو مې څه وایي چې هغه دا خبرې واوري. زه خو ستا سره ډېر د مخکې نه مینه کوم، ته خو اړماله سلیب نه راکې. بابي نن دې دا خبره وکړه خو چې باز ګل دا خبره ونه کړې کنې لالا ته به دې ور وښیم. ته دا څه کې؟ آخري ځل درته وایم چې ما سره مینه کې او که نه. بابي دا ته څه وې؟ ګډ وډ دې سر دی، زه ستا څنګه مینه وکړم؟ ما سره مینه کې که نه کې ته اوس خپل انجام وینه. بابي نه کوم در سره په خبره نه پوهېږې، ته زما ضرور عزت یې. زما سره مینه نه کې که نه نو اوس به ته خپل انجام ووینې. اوهو بیا چې چل شوی ټول کور دې په اړ نه اخیستی جاړې. ستا دې ورور زما له کالې پټ کړی دی، تا ما له څومره په مینه باندې جوړ کړی و. د ریحان دومره جرأت چې تا نه کالی پټ کړی دی، د هغې سره به زه اوس وګورم. ما له دې خپل کالی واخله که نه د پلار که د نه ځم. راځه چې پسې ورشو، زه به ورسره اوس ګورم. ریحانه بار ته راوځه ریحانه. لالا ولې څه دې ویله؟ ریحانه تا د دې ښځې کالی څه کو؟ تا د دې نه ولې کالی پټ کړی دی؟ لالا ما کالی نه دی راغستی. نو چا راواخیسته؟ ما راواخیسته. لالا ما نه دی راغستی. لالا ریحانه د سبا پورې در سره ټیم دی چې کالی راوړي، نورې قیسې پیسې نه منم. جنۍ ورشه روټۍ راوړه، کال د سم ناوخته دی. څنګه چل دی؟ زما سره مینه کې او که نه؟ خپل خوند دې ولدو که نور دروغ هم د باندې در واړو؟ بابي داسې مه کوه، ته خو زما ضرور عزت دې ستا سره څنګه مینه وکړم. بابي که لاړ شم ما باندې دروغ مه راړوه، زما نور څوک دي لالا نه بغیر، ته کور نه مې پې وباسي. ټیک ده ستا د ورور عزت یم، سبا پورې کالي پیدا کړه، تا ته زه عزت وښیم. بابي خبره واوره. یا الله پاکه زه اوس نه شم کولی، ته ورسره پوه شې. یا الله ته ورسره پوه شې. ستړیا هغه ورور خو نن درېیمه ورځ د مالې کالي رانه وړو. ښه د اوسه پورې تا له کالي در نه کړه، نن یې درېیمه ورځ ده مال چې تا له به یې کالي درکړي. راځه چې پسې ورشو. ریحانه تا دې جنۍ له د اوسه پورې کالي ولې نه دي ورکړی؟ لالا
ما نه دی راغلی چې ولا ورکم ریحانه قیسې پیسې دې نه منم خو چې وروسته دې ولا کالی پیدا کړی یې سړیه ستا د ورور ما ته په غلط نظر کاته او ما ته یې لاس هم راچولی و لالا دا دروغ وایي چپ څه په بد نظر یې درته کتل تا ته زه اوس چل ښیم دا الله ما څه نه دي کړي سړیه دا داسې چلو کو خپل ورور دې ویشتو ریحانه پاڅه ریحانه ما غلطي وکړه پاڅه ریحانه چې مې ابۍ دادا خبرېږي مال به زنا په ململ تړلې وینا پرېږده چې اوښکې مې بهېږي مرګ مې لیده جانان مې نه پخلا کونا د حال ویلو زه مې نشتا مورې لالا به کله راځي بچي په دې بلې میاشت کې به راشي ښه مورې ښه ښه بچي دا ته ووایه چې تا لیور څنګه مړلو څوک سوی ته هم ماته قیصه وکړه مورې ما پې سره وراړول او ورور ته مې هم وویل چې دا ما ته په غلط نظر ګوري ایسته یې ویشتو ښه بچي ښه کار دې وکړو چې لاړ دې صفا کړه سمیرې ستا او ستا د مور خبرې ما واورېدې تاسو به ما باندې خپل ورور بر ناکمړ کو نه سړیه داسې خبره نشته سمیرې ستا او ستا د کنجرې مور خبرې ما په دې خپلو غوږونو واورېدې په ما یې خپل ورور مړ کو ما د چا ویل چې د ښځې خبرې منه د ښځې د یو یخته د لاندې خو سل مه کړئ په ما یې خپل ورور وشتو خو تاسو دواړه رانه هم په دې دنیا کې نشئ پاتې کېدی ورېږه تاسو ته زه اوس انجام ښیم د ویډیو دا مقصد دی زمونږ کومه نجلۍ چې د پلار کور نه خاوند کور ته واده شي زما عزتمندو نه مور والا ډېر غلط نصیحتونه ورکوي هره مور او هره نجلۍ مې نه یادوم ولې تاسو هره مور او هره نجلۍ مې نه خفه کېږي په دې باندې مور زما عزتمندو هغه یادو چې کوم جملې ورکړي کوم کسلې ورکړي هغه څه وکړي مور ته غلطې خبرې وکړي او څه وکړي یو ورور راولګي بل ورور وولي ډېر غلط انجامونه راوځي زما عزتمندو مور له پکار دا دی چې دین اسلام نصیحت ورته ورکوي زما عزتمند دین اسلام نصیحت ورته کړی نو ښه انجامونه به راوځي چې غلط نصیحت ورته کړی غلط انجام به راوځي داسې شي